امید چې ولاړ سي د خدای له داره ساز به دې وخوري نه به دې وخوري بخت چې کوټه شي دغسې کېږي پوخ به سپورې سپی به دې وخوري بخت چې کوټه سي دغسې کېږي پوخ به سپورې سپی به دې وخوري. خلک مړه شول په پردیو دروازو کې ما لیدلی د خپل کور له دروازې زیان نه و دا مې ټول کسور د زړه دی مبارزه ما ته نه دی رسېدلی له هغې زیان ډېر ښه ده یاره دا مې ټول کسور د زړه دی دا مې ټول کسور د زړه دی مبارزه ما ته نه دی رسېدلی له هغې زیان. د هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې درنو مینوالو سلامونه هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ. دا د په یوه بله خپرونه کې له ډېر ځنډ وروسته موږ له داسې یو شاعر سره ناسته کوو چې یقینا ستاسو به یې د شعر خوښ شي او ستاسو به یې د شعر ویلو انداز خوښ شي. ممکن تاسو یې په ټولنیزو رسنیو وپېژنئ او د شعرونه مو لوستي وي خو دا به د نوموړي لومړی مرکه وي له ما سره چې دی به خپله شاعري له تاسو سره شریکوي. یقینا ډېره زبردست او ښه شاعري کوي. عبدالشکور زدران صاحب هم را سره ناست دی او دی به هم له ده له شاعرۍ څخه خوند اخلي. د شاعر نوم جان محمد مبارز دی. مبارز صاحب تاسو ته په لومړي سر کې ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی وایستلي ما مننه خاورین صاحب سلامونه احترامات لومړی تاسو ته عبدالشکور زدران صاحب ته په دوهم قدم کې ستاسو د یوټیوب چینل فیسبوک پاڼې ټولو درنو مینوالو لیدونکو ته د زړه له تله مننه کور مو ودان چې موږ مو یاد کړو. مننه. په لومړي سر کې خو مو ښه راغلاست درته وویلې خوشحاله په دې یو چې موږ سره په خپرونه کې ناست یې او خپرونې ته راغلی نو ملګري به په تمه وي تر څو ستاسو له شاعرۍ خوند واخلي او ستاسو شعرونه واوري. مهرباني وکړئ. مننه خاورین صاحب په لومړي سر کې خو څو بیتونه دي چې بلواکي کوټه د اور ده ازادي جنت کې کور ده بلواکي کوټه د اور ده ازادي جنت کې کور ده پام چې ګوره دوکه نشي خاوره نه ده دا د مور ده پام چې ګوره دوکه نشي خاوره نه ده دا د مور ده او هوسایي بغیر له علمه نه په زر ده نه په زور ده هوسایي بغیر له علمه نه په زر ده او نه په زور ده او دې وطن کې د ټوپک خوله ګرمه کړې ورور په ورور ده. او راځم غزل ته چې نه یې پو په زندګۍ نه یې په دار کړې نه یې لرې کړې له ځانه نه یې یار کړې نه یې پو په زندګۍ نه یې په دار کړې نه یې لرې کړې له ځانه نه یې یار کړې د پیسو زور خو دې ولیدو که نه چې د پیسو زور خو دې ولیدو که نه چې بې له خوښې د بل سړي په لار کړې او غریبانو سره هېڅوک نه تم کېږي غریبانو سره هېڅوک نه تم کېږي تنها ته نه یې په تلو کې چې تلوار کړې او کندې نه مرمه یوازې به اوسېږم کندې نه مرمه یوازې به اوسېږم ته چې دومره تکبر په خپل نګار کړې او بې له تا را باندې هر وګړی ورور دی زه به مړ یم چې په دې جمله اقرار کړې. ډېر عالي دی ډېر ښه دی. مبارز صاحب تاسو څه ډول انتخاب لرئ یا په خپله څه ډول شاعري خوښوئ انقلابي حماسي عشقي کوم ډول انتخاب کوئ د خپل شعر د لیکلو لپاره او همدارنګه د نورو شاعرانو د شعر ذوق مو څه ډول دی؟ ذوق خو په شعر حماسي مو خوښوو او بېلابېل اړخونه ډېر توپیر نه کوي ما دپاره. ستا په شاعرۍ کې د شاعرۍ رنګ د کوم رنګ دی ورکړی حماسي که انقلابي که عشقي؟ یاره ډېر تمرکز به په عشقي وي ما خپل نظر سره یعنې مینهناک شعرونه لیکي؟ مینهناک شعرونه مینه محبت هغه څه دي چې یوازینۍ د ښه ژوند لاره ده. بل څه درنه اورم؟ مننه خاورین صاحب. بیا درنه پوښتو چې تاسې ولې داسې یو شاعري کوئ؟ حتما څه به پټ کړم څه به وایم له ژونده هر څه ستا دې را رسېږي چې خاونده ډېر عالي. څه به پټ کړم څه به وایم له ژونده هر څه ستا دې را رسېږي چې خاونده خپلو ښو باندې سخت کړم پښېمانه دومره ډک و پېغورونه ستا له پنده. ډېر ښه دی
خپلو پښو باندې سخت کړم پښیمانه دومره ډک وو پیغورونه ستا له پنده یو څو دارنګه کیسې راته تکرار کړه چې دا زړه مې لږ قرار شي هنرمنده ډېر ښه بیا یې وردا یو څو دارنګه کیسې راته تکرار کړه چې دا زړه مې لږ قرار شي هنرمنده او هر انداز کې د ناشناخته کیف پیچلی خدای زده جوړ چې یې لاس لو کله کنده واه واه هر انداز کې د ناشناخته کیف پیچلی خدای زده جوړ چې یې لاس کله کند او تصور کې د رانغاړم نور څه نه وي تصور کې د رانغاړم نور څه نه وي چې پرې ماته کړم ستا د لیدو تنده ډېر ښه او سرټیټي د زغمی نشي مبارز خو سرټیټي د زغمی نشي مبارز خو تا که هر څه غورځولی دی له انده ډېر ښه دی لمر هم په ډوبېدو دی دوستانو تاسې ګورئ او نور به له موږ نه پناه کېږي او زموږ د ویډیو تصویر به هم بدلیږي مازدیګر دی ډېره ښایسته او خوندوره هوا ده نو مخکې مې یادونه وکړه چې علت څه شی دی تاسو چې عشقي شاعري یا ډېره مینه ناکه شاعري تاسو خوښوئ خپل شعر لیکئ علت خو یې تر ډېره موږ او ستاسو په ټولنه کې د نفرت دی بلکې زما خپل شخصي نظر دلته نفرت بیخي اوج ته رسېدلی بس تر څو د مینې او محبت شعر په دې خاطر باندې چې تر څو یو بل درک کړو او یو څه ښه ژوند ولرو په شعر کې د مینې یو ډېر لوی درس پروت دی ډېر لوی مفهوم لري ستاسو شاعر څه سره شریک ډېر خوند به وکړي او ستا د خوښې غزل که در سره وي ډېر خوند به وکړي ما د خوښې غزل خو چې حق حیران یم چې په څه رانه خفه یې چا لیدلی له خالي مجسمې زیان حق حیران یم چې په څه رانه خفه یې چا لیدلی له خالي مجسمې زیان او ما پانسي کړی ما په دار کړی ښه په نره که مې چاته رسېدلی د دانې زیان ما پانسي کړی ما په دار کړی ښه په نره که مې چاته رسېدلی د دانې زیان او چې په یو ځل خندا یې خطا نه شي چې په یو ځل خندا یې خطا نه شي ډېر سنګین دی د ساقي او میخانې زیان ډېر ښه دی یاره چې په یو ځل خندا یې خطا نه شي ډېر سنګین دی د ساقي او میخانې زیان لکه کاڼي باندې کرښه د عمرونو زړه کې داسې مینګینده دی ستا د خولې زیان ډېر علي لکه کاڼي باندې کرښه د عمرونو زړه کې داسې مینګینده دی ستا د خولې زیان د خپل حق د خپلولو په خاطر خو ما منلی دی په سر د زولنې زیان ډېر ښه دی د خپل حق د خپلولو په خاطر خو ما منلی دی په سر د زولنې زیان او خلک مړه شول په پردیو دروازو کې ما لیدلی د خپل کور له دروازې زیان ډېر ښه دی خلک مړه شول په پردیو دروازو کې ما لیدلی د خپل کور له دروازې زیان او دا مې ټول کسور د زړه دی مبارزه ما ته نه دی رسېدلی له هغې زیان ډېر ښه دی یاره دا مې ټول کسور د زړه دی مبارزه ما ته نه دی رسېدلی له هغې زیان یقینا د یوه شاعر شعر یا د یو شاعر هغه لیکوالي چې دی کوي نو هغه د ژوند داستان دی بل غزل درنه وړو که ترنم ته ډېر ښه جوړ ده ماحول که یو کوچنی ترنم کې هغه د انصاري صاحب څو ښه بیتونه وو چې دا مخکې ترنم کړي وو ډېر خوند به وکړي یاره انصاري صاحب خو بیتونه به څوک چې د خپل کړ غم یې پردی کړه غم چې قریب شي دی به دې وخوري چې څوک د خپل کړ غم یې پردی کړه غم چې قریب شي دی به دې وخوري امید چې ولاړ سي د خدای له داره ساز به دې وخوري نی به دې وخوري امید چې ولاړ سي د خدای له داره ساز به دې وخوري نی به دې وخوري بخت چې کوټه شي دغسې کېږي پوخ به سپورې سپی به دې وخوري بخت چې کوټه سي دغسې کېږي پوخ به سپورې سپی به دې وخوري پوخ به سپورې سپی به دې وخوري غزل زما په صحیح ده مخکې د غزل نه
یو بیت دی چې لکه د نیمې دانه لکه د نیمې دانې نیمه دانه لکه د نیمې دانې نیمه دانه لکه د نیمې دانې نیمه دانه دومره باور په خپل قسمت نه لرم. ډېر ښه دی. او راځم غزل ته مهرباني. چې زما په ژوند کې ترږمۍ زندګۍ آخر دې چې کړم تر رسۍ زندګۍ. زما په ژوند کې ترږمۍ زندګۍ آخر دې چې کړم تر رسۍ زندګۍ. او لږ راته ووایه چې څه وکړم را باندې تنګه د نړۍ زندګۍ. لږ راته ووایه چې څه وکړم را باندې تنګه ده نړۍ زندګۍ. د زور دی نه یم راوړې مې دي سر مې سرتور لمن زولۍ زندګۍ. د زور دی نه یم راوړې مې دي سر مې سرتور لمن زولۍ زندګۍ. او نور ترې تنګ شوی یم در خلاصه یې کړه نور ترې تنګ شوی یم در خلاصه یې کړه د بې وسۍ د هتکړۍ زندګۍ. او که مې له دې هم کړې بدتر په ژوندون که مې له دې هم کړې بدتر په ژوندون زه به دې څه کړم لیونۍ زندګۍ. او زه ورته ژاړم دوی ته خوند ورکوي لکه د تور کفس مرغۍ زندګۍ. زه ورته ژاړم دوی ته خوند ورکوي لکه د تور کپس مرغۍ زندګۍ. او د زړه زخمونه به مې هله جوړ شي که پرې رانوي شي پیړۍ زندګۍ. د زړه زخمونه به مې هله جوړ شي که پرې رانوي شي پیړۍ زندګۍ. او زما په ژوند به ریپورټونه جوړ کړي زما په ژوند به ریپورټونه جوړ کړي که پرې دانه شي رسنۍ زندګۍ. او نور یې لږ پرېږده په ارام مبارز نور یې لږ پرېږده په ارام مبارز وینه یې راغله تر مرۍ زندګۍ. ډېر ښه دی. هغه غزل یا هغه نظم چې په ژوند کې د ډېر ویلی یا د خپله د شاعرۍ دوران چې کوم شعرونه دې لیکل یا یې ملګرو ډېره غوښتنه درنه کړې وي یا یې خپله تا ته دومره خوند درکړی وي چې بار بار یې ووایې هغه به کوم یو وي؟ هغه به یعنې تا د خوښې غزل هم یا نظم او د ملګرو هم چې ډېره غوښتنه یې شوې وي؟ هغه خو به چې غزل دی چې ناهوسا وجود مې ساه واخلي احوال دی یو ځلې زما واخلي. چې ناهوسا وجود مې ساه واخلي احوال دی یو ځلې زما واخلي. او د ځمکې تل ته به یې ورسوي زما غمونه که پاچا واخلي. د ځمکې تل ته به یې ورسوي زما غمونه که پاچا واخلي. واینه به ترنګ وهي او ماته به شي ستا له جماله که ښکلا واخلي. آینه به ترنګ وهي او ماته به شي ستا له جماله که ښکلا واخلي. او مور ته مې دا ټینګتیا حتمن به کوئ چې یو تصویر یې خامخا واخلي. مور ته مې دا ټینګتیا حتمن به کوئ چې یو تصویر یې خامخا واخلي. او سخت به یې زړه راباندې وسوځېږي سخت به یې زړه راباندې وسوځېږي زما له شعره که معنا واخلي. او ښه په مزو مزو یې وسوځوه ښه په مزو مزو یې وسوځوه دا یو زړګی دی ستا بلا واخلي. او دوی کې نو دا صداقت بالکل نشته چې ورنه خوله څوک په رضا واخلي. دوی کې نو دا صداقت بالکل نشته چې ورنه خوله څوک په رضا واخلي. مبارز څه داسې مشکل لري چې هر سړی راشي ورنه خوا واخلي. مبارز څه داسې مشکل لري چې هر سړی راشي ورنه خوا واخلي. وروستیو کې د پیغام په ډول باندې که غزل لري نظم لري او یا هم دوستانو سره خدای پاماني کوي؟ بې پروا دې کړم له ژونده له هنره سخت دې بد کړمه د خلکو له نظره. بې پروا دې کړم له ژونده له هنره سخت دې بد کړمه د خلکو له نظره. کور کې ټول وګړي بد بد راته ګوري چې اواز دې کله راشي له ګودره. کور کې ټول وګړي بد بد راته ګوري چې اواز دې کله راشي له ګودره. د غره سر دې څه سړه هوا چلیږي یا قربان کړه څو ټپې له دې کمره. د غره سر دی څه سړه هوا چلیږي یا قربان کړه څو ټپې له دې کمره. زه چې تېرې کیسې ټولې را په یاد کړو زه چې تېرې کیسې ټولې را په یاد کړو ته ربا پرې را بیدار کړه زه سندره. او خیر دی ووایه چې کله ژوند سمیږي خیر دی ووایه چې کله ژوند سمیږي لاس مې ونیسه په لاسو کې پالګره. او هسې نه چې ځان راځوړن په رسۍ کړم هسې نه چې ځان راځوړن په رسۍ کړم خپلوه مې له دې خلکو کلندره. او شپه به ټوله په سجدو باندې سبا کړي شپه به ټوله په سجدو باندې سبا کړي مبارز باندې که راغلی ناببره. ډېر ښه دی. وروستیو کې هغه خبره چې غواړې د زړه خبره وایي کې دوستانو ته ملګرو ته مینهوالو ته څه به وي؟
په اخر کې یعنې څه غواړې چې تر خلکو ورسېږي؟ مینه، محبت، درک او دا بس مینه وکړئ یو بل سره، ژوند وکړئ په هوسایۍ کې، په مینه، محبت، درک کې یو څوک درک کړئ خپل ځان ته په کتو سره. بس نور نو خدای پاک. د هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې درنو لیدونکو هیله ده چې له دې خپرونې او مبارز سره مو چې کوم شعرونه در سره شریک کړو، هیله ده چې ډېر زیات مو خوښ شوي وي. موږ بیا هم کوشش کوو چې دی په نورو خپرونو کې هم مېلمه کړو. دی ډېر ښه ترنم کوي، خو دا چې د ده لومړی ځل و نو ترنمونه یې کم وکړه یو، نو په بیا هم کوشش کوو، هڅه کوو چې تاسو باندې د شاعري او د ترنم بار بار واورو. تر بیا بل دغسې خپرونې په لوی څښتن ته لاس پرو. تاسو ته ښه وخت او ښې شېبې.